د لوی سپېڅلي څخه تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی د خپلواکۍ د 109 کلیزې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم. د خپل نظم د پیل څخه مخکې د خوشحال بابا د یو څو بیتو باندې پیر کوم داسې دی وایي: شرنګ زما د توی به په غرونو لرزه راوسته، غږ به د غورځنګ مې په تختونو لرزه راوسته، توره مې د ننګ او د ټوټې نه کوزېږي نه، وینه د غیرت زما چې ګرمه شي سړېږي نه. شعر مې کونړ ته لیکلی دی. د کونړ د سیند پر غاړه ورته ناست ومه له خیاله، ما کتل د سیند څپو ته پکې تېر خپل تاریخو ته، له بېړیو داسې بهېږي چاپېریال ته ژوند غځېږي، پرې زرغون زموږ فصلونه ښایسته ښکلي دي باغونه، کونړ وګڼ ځنګلونه درې سیمې دي کبرونه، لا بهېږي ترې سیندونه، هم چینې او څو خوړونه، دلته اوسي ستر قومونه دي ژوندي یې تاریخونه، هېوادواله دا ولس دی د وطن سره مخلص دی، مخور یې مشران دي کتابونه یې شاهدان دي، قلم تورې یې ننګیالي دي زړور دا جنګیالي دي، د انګریز سره په جنګ و چې دښمن ترېنه ډېر تنګ و، لوی غازي میر زمان خانو لاروی د ستر امانو، څلورم جبهې ګټونکی خپلواکۍ و دې ساتونکی، کونړ کور د زده کړیالانو یا نړۍ کې لیکوالانو، دلته نور ډېر نومیالي شته په دې خاوره توریالي شته، بل وخت یاد به یې کړم شعرو کې خپل نظمونو عنوانو کې، رواجونه د پښتو دي له کلونو لږ پېړیو دي، د کونړ غوره دودونه څلې تړه او نرخونه، مېلمه پاله یې قومونه کړي د مرستو حشرونه، په حجرو کې راټولېږي ستونزې دلته کې حل کېږي، ننواتو له چې راشي په بښنې سره خلاص شي، کوي پرېکړې په جرګو کې هم ناغه فیصلو کې، تیږه کېږدي دښمنو کې سوله وکړي په قومو کې، کونړ سیند دغه کیسه کړه بې رایاد دې کړکېچه کړه، کړي ګیلې د حکومتونو هم دعوې په دولتونو، نه چا جوړ فرما کوم بند کړو نه یې جوړ دلته کوم ډنډ کړو، کوم دولت به دا هڅو کړي چې ډاګونه مو خړو کړي، وږي تږي به ماړه کړئ که مهار زما اوبه کړئ، لږ د عقل نه کار واخلئ، له برېښنا مې روزګار واخلئ، جوړه دلته به رڼا شي هم پخلي به په برېښنا شي، جوړې دلته فابریکې کړئ وړې سترې کارخانې کړئ، یو غره بل ته په زانګو کې لارې جوړې کړئ په غرو کې، په درو کې به ښکلا شي سیلانیان به په سیالا شي، اقتصاد به شي پیاوړی هم ولس به شي ویاړلی، پرمختګ په اقتصاد شي ورسره بیا ملت خاص شي، شتمنیو ته اړتیا وي که څېړنه پرمختیا وي، کمپیوټر او روغتونونه برېښنا غواړي ماشینونه، اوبه جوړه چې برېښنا وي توکي ارزانه په دنیا وي، دا اقتصاد دې تل روان وي، دا هېواد دې پرې ودان وي، بورا کونړ دې وي آباد، افغانستان دې وي تل ښاد.